هی نړیوالو زور زیاتی د پاکستان نه وینئ؟ پر خوست د پاکستانی پوځ وحشیانه برید ته د ګیلمن وزیر سخته غوسه واخته. پاتې جزئیات یې همدغه ویډیو کې وګورئ، د هغه له خپلې خولې نه، او چینل هم سبسکرایب کړئ. یې نړیوالو زور زیاتی د پاکستان نه وینئ؟ دا په وردي کې نمرودیان او فرغونیان نه وینئ؟ یا ملایانو په برما په فلسطین ژاړئ خو د خپل په وینو سور برباد وزیرستان نه وینئ؟ سلامونه ټولو افغانانو ته ملګرو، تاسو خبر یې که نه وئ خبر؟ زه مو خبروم چې له وزیرستان څخه جنګ ځپلي کډوال چې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې میشت وو او په خوست کې په بیلابیلو کلیو او سیمو کې میشت وو، پیرای بند کا، پیرای ټینګه بند کا، زیر په ور وکړه، هوا لر ننوتلی وای. نو تاسو ته معلومه ده چې په د ډېرو سختو جنګونو او بدمرغیو نه لاړل، هلته په خوست کې په بیلابیلو سیمو کې میشت شول. نه په تیر حکومت کې هغه بار بار د ظلم جبر سره مخامخ کېدل، کله به د افغانستان له حکومت څخه، کله د پاکستان له حکومت لخوا بار بار وژل کېدل، د مرګ ژوبلې سره مخامخ کېدل، کورونه یې وار په وار ړنګېدل. اوس تېره شپه په خوست کې پاکستاني جهازونو ورباندې بمبار کړی دی چې د یوې کورنۍ 10 شل کسان، لس کسان، په ځینو کورنو کې صرف یو ماشوم پاتې شوی دی، نور ټولې کورنۍ په خاورو لاندې شوي دي. ډېری خو تر مازدیګره ماښامه پورې کسان لګیا او ما ویډیوګانې کتلې، وایي شل کسان، لا 10 کسان یا په خاورو لاندې دي، درک یې نشته. خو فیسبوک هم زموږ سره زیاتی راغستی دی. کومې ویډیوګانې چې ما دلته په دې فیسبوک پیج باندې اپلوډ کړي وي ټولې ریپورټ دي، ما سکرین شاټونه ترې واخیستل، ټولې فیسبوک ریپورټ کړي دي. هېڅ داسې وایلیشن خبره نشته پکې، خو صرف زموږ د وزیرستانیانو یا زموږ د افغانانو هغه غم درد هغه دنیا ته رسول دي، هغه هم له فیسبوکه نه برداشت کېږي. هغه یې هم راپسې ریپورټ کړي دي. نړۍ یا د زورورو قوتونو یا پاکستان یا د نورو قوتونو خو د جبر را سره کولی، فیسبوک او ټویټر او ټولنیزې رسنۍ هم زموږ سره په دښمنۍ بوخت دي. دا موږ څومره بدبخته قوم یو. اوس ملګرو څومره وخت وشو د پښتون ژغورنې غورځنګ زموږ تقریبا 4-5 کاله خو د پی ټی ایم کېږي چې موږ دغه نارې وایو، احتجاجونه کوو، پرلتونه کوو، هېڅ داسې نتیجه مثبته نه ورکوي. داسې په پښتونخوا وطن کې څومره لوی مشران موږ لرو سیاسي، په پښتونخوا وبخښئ ملګرو ټلیفون راځي، په پښتونخوا وطن کې څومره لوی سیاسي ګوندونه موږ لرو. پښتونخوا ملي عوامي ګوند لرو، عوامي نیشنل ګوند لرو، قامي وطن پارټي ده، مزدور کسان پارټي ده، بلا ډېرې پارټیانې دي. دا ټول پښتانه په یو نه یو شکل کې یو سیاسي ګوند لري. خدا زموږ بدبختي ده. او داسې ملایان چې دا اوس ما په شعر کې وویل چې ملایانو په برما په فلسطین ژاړئ خو د خپل کندر برباد وزیرستان نه وینئ. موږ چې هر وخت په ملایانو نیوکه کړې ده، په مولانا فضل الرحمن یا په نورو ملایانو، خلک وایي تاسو د اسلام مخالفي، تاسو د دین و ظالمانو. موږ د اسلام مخالفین نه یو، خو دا ملایان دغه خلک په افغانستان کې د شریعت یا د طالبانایزیشن غوښتنه ډېره په ویاړ او په ډاګه کوي. په اسرائیل په فلسطین کې چې ظلم کېږي دلته لاریونونه ورباندې کوي، یا نور چې داسې چېرته پیښې کېږي دوی منډې ترړې وایي او د هغې دپاره غږ پورته کوي. دا موږ پښتانه چې په چا باندې دوی سیاست کوي، څوک د دوی په ګوند کې دي، څوک د دوی په امر شپه ورځ لبیک وایي، د هغو په مرګ ولې چوپتیا ده، ولې خاموشي ده؟ زه به د دې مولا نه ولې ګیله نه کوم؟ زه به دې مولا ته ولې د یو منافق په سترګه نه ګورم چې هغه په اسرائیل او په برما او په دغه کې ظلم ویني، او دلته چې زما وزیرستان په وینو کې لمبېږي، په هغو باندې د خاموش او د چوپتیا روژې نیولې دي. څومره جبر شوی. تاسو ویډیوګانې ولیدلې، یو 2 ساعته خو زما په فیسبوک پیج هم وچلېدلې، وروسته بیا راپورټ شوې. څومره جبر شوی دی، یا زنانې یا ماشومان، غوښې یو کس یې شماري وایي 1 2 3، دا ورته 3 نه دي 6 دي، بلکې د ځینو صرف د وجود غوښې ټوټې هغه دلته ایښل شوي. اوس د جبر خو انتها شوې ده، په دې غندنو هم نه کېږي. زه پښتنو مشرانو ته وایم، که محمود خان اچکزی دی، که ایمل ولی دی، که منظور پښتین دی، که هر څوک دی، تاسو څه کوئ؟ یعنی ستاسو سره څه شی دي؟ بس صرف دا چې ظلم کوي خلاف یې یو، یا یې جو دهشتګردی غیز کې پیچھے ور دیے. مړه ګوره
نو مونږ خو نور بیخي تر پوزې راغلی یو داسې لای عمل په ګډه ولې نه جوړوئ چې د دې ظلم په رښتیا مخه ونیسو. محمود خان اچکزیای، ملولي، منظور پښتینه، شیرپا او مزدور کسان پارټي څومره ډېر یې چې د بلاول کیسه خو راشي دا ټول سیاسي مشران بیا منډې پسې وایي او بلاول بنېږه وزیر اعظم، څوک په فضل الرحمن پسې منډې وایي چې فضل الرحمن بنېږه وزیر اعظم، څوک په مولانا مریم نواز پسې منډې وایي، څوک په عمران خان پسې منډې وایي. ځکه خو ما په دا تیرو څو ویډیوګانو کې درته وویل چې که حکومت د عمران خان وي که د شهباز شریف وي که د هر چا وي موږ پښتنو ته خیر نشته. په پښتنو دا اسټبلیشمنټ فوج او آی اس آی یوه پالیسي مسلطه کړې ده، دا پښتانه به وژل کېږي. نه شهباز شریف دومره توان لري چې د دې پالیسۍ مخنیوی وکړي، نه عمران خان درلوده نه بل لري. د دې پالیسۍ مخنیوی به دغه پښتانه او دا ټول لر او بر افغانان به ننګ غیرت راپورته کوو، د دې پالیسۍ مخنیوی به کوو. په دې کې څه نه کېږي، نور ولس ستړی دی، ولس یو عمل غواړي بس، نور په دې خبرو کار نه کېږي. یا صفا تاسې ووایه د پښتنو مشرانو، تاسې د پښتنو د مشرۍ دعوې کوئ به یو لای عمل ولس غواړي، که لای عمل نشئ ورکولی، یو داسې لای عمل نشئ جوړولی. په خپل منځ کې د پی ټی آی یا بله ورځ دلته په پېښور کې جلسه وشوه په لاکونو خلک وو، دا مونږ غیر سیاسي بولو یا غیر شعوري خلک یې بولو، ګلخانان یې بولو، څه یې بولو. نو تاسې خو کم پرست یئ، تاسې خو سیاسي یئ، تاسې خو شعور لرئ، نو تاسې ولې نه یو کېږئ؟ کوم تندر در باندې راغورځېدلی دی چې عمران خان یو کېدی شي، د اپوزیشن ټول ګوندونه د عمران خان مخالف یو کېدی شي. نو ستاسو د ولس قتل عام روان دی، ستاسې بل بچې در په در ګرځي، له یو کلي مهاجر شي بل کلي ته کډه یوسي، هلته نه دي خوندي، هلته هم د دې بامونو د جزونو ښکار دي. تاسې څه کوئ؟ خویندې مو تور سر شوې، کورونه مو ونړېدل، مدرسې جوماتونه مو ړنګ شول، تور سرې مو په در در خیرونه وغوښتل، ماشومان مو په خیرتونو غوښتلو مجبور شول. مقصد کوم هغه بېعزتي بدبختي چې د دنیا په تاریخ کې لا نشته چې په مونږ تېره شوه. تاسو څه کوئ؟ تاسې کوم لای عمل جوړوئ؟ د عمران خان صرف حکومت ونړېږي، د فوج او د باجوا په خلاف ټرنډونه په میلیونونو روان وي او ټول خلک په یو ځای په یو ګوند سره راټول شي د هغه شي مقابله کوي. تاسې 5 ګوندونه د پښتنو په نوم سیاست کوئ، په یوه بیانیه سیاست کوئ، په یوه سوچ سیاست کوئ، سره یو کېږئ. ولې نه؟ په کار ده چې نور ستاسو سیاسي مفادات په خپل ځای تاسو ته درجار، خو د دې پښتنو د وژنې پر ضد خو سره یو شی کم از کم د دې مظلومه وزیرستانیان مونږ چاته هیله یوسو، د چا نه تمه وکړو، چېرته پناه یوسو، څوک مو شته چې زمونږ غږ واوري؟ فقط د پښتنو مشرانو، د سیاسي ګوندونو، د تحریکونو مشرانو تاسې یئ، تاسې مونږ ته یوه لاره را جوړه کوئ. تاسې دا ټول عمر زمونږ په نوم سیاست کړی دی، د پښتنو په نوم مو سیاست کړی دی. که ستاسې سره لاره نه وي صفا ووایئ موږ به پنجاب ته تسلیم شو، په پښو به ورته پرېوځو، مینه به ورسره وکړو، پنجاب زنده‌باد. د دوی د پالیسۍ به موږ په خپله ښکار شو. مولانا فضل الرحمن، محمود خان اچکزیه، منظوره، محسنه، پلانیه پلانیه، که ستاسو سره د کام دغه حل نه وي، یو لاره نشئ ورته را جوړولی، راغوښتلی ده. دا نن خبرې زه هېڅ د پښتون ژغورنې غورځنګ د پی ټي ایم دی، دا زه یو مظلوم وزیرستانی یم د خپل زړه پر یاد در سره کوم. هېڅ که څوک مې له پی ټي ایمه پسې وباسي په دا خبرو، که هر څه زما سره دا بس نور نه کېږي، نور زموږ نه برداشت نه کېږي. بی څه کوئ؟ جنګ کوئ، راوځئ د دې شي چې ټول په یوه ورځ مړه شو، بس دی. نور خو سړه چې یو مړه کېږو، داسې په کورونو باندې را باندې بمبارونه کېږي، د یو کس په کور شل په یو کور کې ور باندې ژاړو، په بل کور کې په 10 کسانو ژاړو. نو په کار ده چې ټول په یو ټک مړه شو. صحیح د جنګ نشو کولی، کمزور یو، بېوسه یو، د جنګ توان نه لرو. یو مضبوط لای عمل جوړ کړئ، راووځئ، تر هغه مه ځئ، تر هغه یو ځای اسلام آباد یې ورته بلاک کړئ، د اټک پل بند کړئ، د ډي آی خان پل بند کړئ، د پنجاب سره چې څومره کاروباري لارې دي دا وتړئ احتجاجاً. دا ورته ووایه چې بای مونږ ته اټل فیصله پکار ده، مونږ ته یې راسپینه که. ستا د ظلم جبر نه زما وزیرستانیان خوست ته کډوال شول، هلته دې هم پرې نه ښول، هلته دې هم ورباندې بمبارونه وکړل، هلته دې هم په وینو ولمبول، هلته دې هم ذلیل او برباد کړل. چیرې لاړ شو درنه؟
یعنی مونږ چیرې لاړ شو وای ولې مو نه پرېږدې کوم بد مو در سره کړی دي کوم ظلم جبر مو در سره کړی دی دا د پاکستان د پنجابي استعمار پالیسي پاتې شوې ده چې هر چېرته د بې شرمي کړې ده هر چېرته دی ذلیل شوی دی هغه یې زموږ د پښتنو په وینو پټه کړې ده. درنو کتونکو تاسو په دې اړه څه نظر لرئ؟ نظریات مو کمنټ کې ولیکئ او د نورو ویډیوګانو لپاره چینل هم سبسکرایب کړئ.